ګرانو کتونکو د یو وخت خبره ده چې د یو ملک باچا یو ورځ په ښکار ووتی. د ځنګل خواته ولاړی. په ځنګل کې یو کمار ویل دی. کمار هغه سړي ته ویل کېږي چې خره ساتي. دا کمار دا خاصیت و چې د ده خره ډېر په ښه انداز کې په یو کتار کې روان و. یو خرم د بل خره لاره نه نیوله او یو خرم د بل خره سره نه مخته کېدی. باچا چې د خرو دا انداز ته وکتل و کمار ته وویل چې تا دا خره څنګه د رقم ساتلی دي؟ نو کمار ورته وویل چې باچا سلامت دا ډېر اسانه کار دی. زه دا خرو ته سزا او جزا ورکوم چې کم خر زما په خوله کوي هغه ته ښه خوراک ورکوم او کم خر چې کتار مات کړي هغه ته زه سزا ورکم. نو د دې وجې څه د خره زما په خوله کوي او په کم کتار کې چې زه دوی غواړم دوی په هغه کتار کې رواني او پر خپله لار باندې رواني خپل کار کوي. باچا سلامت و دا کمار ته وویلې چې که چیرې زه ته خپل بادشاهت په لاس درکم ته د زما ملک رسموی سې د زما خلک رسموی سې. نو کمار ته بالکل یې در سموی سم. باچا را ولاړ سو. د کمار ته یو غټه عهده ورکړه او د قاضي سره یې ولګاوئ چې د نن بعد به هره فیصله کې د کمار سم پوښتنه کېږي. آخري فیصله به کمار کوي. کمار پر خپل تخت باندې کښېنستی او د اول کیس رالی. په دا کیس کې یو سړي غلا کړې وه. نو د کمار سره پوښتنه وکړه چې ته څه سزا دا سړي ته ورکوې؟ کمار ورته وویلې چې دا سړي دې لاس کاټ سي. د وزیر یو خاص سړی کمار خواته رالی او کمار ته وویلې چې دا د وزیر ډېر خاص سړی دی لهذا ته د ده په سزا کې لږ نرمي وکړه. کمار وجلات ته بیا حکم ورکړي چې دا سړي لاس یې کاټ سي. د وزیر خبره چې نه ومنل سوله نو وزیر خپله ولاړ سو و کمار ته وویلې چې دا زما ډېر خاص سړی دی د ده سره لږ نرمي وکړه. نو کمار دا ورته وویلې چې د غله دې لاس کاټ سي او د وزیر دې زه به کاټ سي. نو ګرانو کتونکو زموږ ملک زموږ دا وطن هم سمېدی سي خو د بعضو خلکو به لاسونه کاټوو او د بعضو خلکو به زګې ورپرې کوو. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ته ډېره خوند درکړي.